ای پښتنو غرق شئ تباه شئ. دا تاسو څه کوئ؟ ځان بدناموئ، خپل کور والا او نور خلک بدناموئ. جولې ته وګورئ د چل مه کوئ. لټینه یو پکې لا ووي زه هم ګډېږم ورګه واو دین کار دی ځکه دوی و چې زه ګډېږم. د خدای خاطر وکئ، ولې ځان شرموئ؟ د چا چې ورته موبایل نیولی دی نو ای لعنتیانو د هغه خلک دی توتې ګله چې دوی په غرونو کې پاتې کېږي. د دوی هېڅ حیثیت نشته. د دوی په نارینهو باندې زه 100 بار 1000 بار لعنت وایم. سمیه درشه نیوز والا راغلي دي ستاسو نه تپوسونه کوي او ریکارډینګ درنه کوي. توتې ګله بیا خلک وایي ښکلې ښکلې جینکۍ مړې کړې ویې وجلې وجنې به یې نه چې په سوشل میډیا باندې دا راځي خپل جسم نمایش کې خلکو ته. رښتیا خبر ده لټنه رښتیا خبر ده. ما ته خلک وایي بترت بد وایو کنځل کوي نو څه چلو کومه شاباسي ولې ورکړمه چې د پښتو نه یې کمیس پرتوګ دواړه ووستل. زه ټولو ویډیوګانو کې دا خبره کوم چې د خدای خاطر وکئ جولی غواړم چې که لاړ شئ د دې سوشل میډیانو نه د دې ټیک ټاکو نه او د دې پخا شی نه کو نه که لاړېږئ نو ستاسو دپاره لاټین بیا پوره دی.